په نن عصر کې لوی فتنه ده جاوید غامدي په نوم باندې تراویح څخه منکر دي د ژیړي څخه منکر دي د لنګوټې څخه منکر دي د فرض څخه منکر دي واجب او سنت دا خو له شان بولی د دې ټول شانو څخه منکر جاوید غامدي نومي ډېر لوی فتنه ده دا خپل ډله ده هغه د قران کریم ترجمه کوي د خپل ځانې کوي هغه تر دغه ځای لاندې وتلی دي ويقول اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا دوه سورتونه چې دي دا ایرانیانو د قران کریم سره یو ځای کړي وای دا آیاتونه نه دي دا سورتونه نه دي وای دا غلط دي الاعوذ بالله وای دا مو وایست نور قران کریم کې هم وای دا آیاتونه ستا چې هغه صحابه د یو بل څه پوښتنه کړي دی چې د خپل ځان څخه اضافه پکښ ویل یو چا بیا کم کړي دا شان پاکستان د دین کې کور دا لوی فتنه ده انسان د خپل دین څخه متنفر کول انسان د خپل دین څخه مخ اړول انسان د خپل دین څخه عقیده ورګرځول شک پکې پیدا کول تر دې غټه فتنه لوی فتنه نشته ځکه نو دا فتنه را روانې دي راځي خلاصه د خبرې مې دا ده چې ډېر داسې ځایونه راغلي دي چې هغه ترجمه او تفسیر کوي ډېر غلط ترجمه وکړي غلط تفسیر وکړي د یو آیت لاندې تر 15,000 تفاسیر ډېر دي لکه اوس یو بیلګه او نشان درته وایم ولتكن منكم امه يدعون الى الخير تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر آیت کریمه راځي ازمیر بستر پشان مخلوق وای مجو تبلیغی حضرات چې دعوت الى الخير کو نهي عن المنكر کو امر بالمعروف کو خو امام بیهقی رحمه الله کتاب الاسماء والصفات کې لیکي چې وتامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر څخه جهاد مراد ده اوس دې سره څه کوي امر بالمعروف نهي عن المنكر جهاد ده دا خو بل خواته بیاي یو دا سزن یا اخی بل سزن یعنی د یو آیت کریمه لاندې تر 15,000 تفاسیر ډیر دي خو اوس دا مجلس هم داسې وي چې اوس څه ورته وایي خو خوا به دی کنه ورنه هر چاته اجازت د قرآن عظیم الشان نسته د احادیثو نسته صحابه کرامو کې داسې خلک وو یو حدیث به وویل خولې ورباندې راتللې خولې اوس خو د حرمې په ژبه باندې حدیث ده نبی علیه السلام داسې وایي نبی علیه السلام ته واده په کور کې پرون پیدا سوی دی رد کړی العیاذ بالله حدیث داسې نه دي احادیثو کې خپل امامان لري جرح او تعدیل مستقل فن ده په دې کې په دا عام اصطلاح کې چې په دا وکلا حضرات چې جرح کوي یو کیس ورسي کراس ایگزامینیشن ورته وایي احادیثو کې هم دغسې ده تحقیق کوي د احادیثو رجال ګوري تا حدیث د فلانی نه روایت کړي فلانی د فلانی نه فلانی تر فلانی بیا تر نبی علیه السلام پورې آیا دغه اشخاصو کې انقطاع شته که نشته یعنی ته چې وایې فلانی د فلانی نه روایت کړي د دوی د عمر په درمیان کې څنګه ده یعنی دا فلانی سړی چې د فلانی سره روایت کړی ده آیا د هغه عمر در کړی ده د هغه په زمانه کې و که نه و حافظه برابره وه که نه وه حسد یې درلوده که نه درلوده آیا تفقه فی الدین درلوده که نه درلوده آیا مستقیم فی الدین و که نه و حافظه برابره و تدلیس خو به نه کوله د یو راوي صفایي چې ته کوې ستا نه پس در باسي د یو راوي روایت چې ته صفا کوې حدیث دا خو د علماو هغه خاص انداز دی چې علماو ته علما د هغه اصول د جرح او د تعدیل اساني پیدا کړې ده په ملایانو کې هم داسې کېږي کله کله بیا د دې ډېر معافي یو ملا چې لمونځ ورکاوه نو سپی به ځان سره درولي و محراب کې مقتدیانو جنجال ورسره وکړي ولا سپی ولې درې نو هغه ورته ویل تاسې په څه پوهېږئ خو زه ملا سړی یم زه پوهېږم زما کار د کلي خلکو د بلې علاقې څخه ملا ورته راویستی چې زموږ مولوي صاحب خو د محراب سره د ځان سره سپی دري او موږ سره وایي چې یاره تاسې نه پوهېږئ امیان خلک یې زه ملا یم ټکوي ملا راولئ زه به مجلس سره وکړم ملا ورته راویستی غټ شیخ الحدیث هغه ورته وایي مولوي صاحب د اخوندان و پخوا ولې اخوند صاحب د سپی دې ولې درولې ده وایي ولې تا نه دی اورېدلی حدیث کې چې لا صلاة الا بحضور القلب نبی علیہ السلام وایي چې نسته لمونځ مګر که سته په حضور د سپی سره دی قلب حدیث کې قلب راغلی حدیث دا ده چې لا صلاة لمونځ د یو انسان مکمل تر هغو پورې نه دی چې قلب او زړه دې حاضر نه وي لمانځه ته الله ته جل جلاله طرف ته متوجه نه وي دی د قلب څخه یې قلب اخیستی یو سړي چې ویتر کول استنجا کوله بیا ویتر وال چا پوښتنه ځینې وکړه وایي ولې کوې حدیث کې راغلی وایي من استجمر فلیوتر څوک چې استنجا کوي نو ویتر دی وکړي د الله بنده من استجمر چې څوک استنجا کوي فلیوتر ویتر طاق دی ووهي ویتر په عربي کې طاق ته وایي دی هغه عام ویتر یې اخیستی چې کوم د ماخوستن د لمانځه بعد دی نو داسې الفاظ کېدلی شي دا خطایي راځي نو په هر شي کې تحقیق پکار ده خودسرانه رفتار هغه نه دی پکار الله جل جلاله دې مشتاق صد عمل کولو توفیق راکړي وما علیه الا البلاغ واخر